د امریکې په متحده ایالتونو کې د ویاړلو افغانو مېرمنو څخه یوه هم ډاکټره انجېلا عبادي ازار ده. نوموړې ډاکټره د لوګر په ولایت کې د استاد یار محمد عبادي په کورنۍ کې زیږېدلې ده. د خپلې کورنۍ سره له لوګر څخه کابل ته او بیا له کابل څخه پاکستان او امریکا ته کډواله شوې ده. خرد بودم دیگه 9 ساله بودیم که از افغانستان به پاکستان آمدیم، باز از پاکستان به امریکا مهاجر شدیم. ډاکټره انجېلا په خپلې کورنۍ کې له لومړنیو نجونو څخه ده چې لومړنۍ، منځنۍ او لوړې څانګیزې زده کړې یې کړې دي. د په ډېر کم عمر کې د کانزاس ایالت د طب له پوهنځي څخه فارغه شوې ده او بیا یې خپل تخصص د کاردیوتوراسکس انستیزیولوژۍ کې د کالیفرونیا ایالت د لوس آنجلس د پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. بچلرز دیگری خود از کنزاس استیت یونیورسیتی گرفتم. بعد از او در مدیکال سکول و تمام تحصیلات خود در کنزاس خلاص کردم. باز آمدیم در UCLA، تخصص خود در کاردیوتوراسیک انستیزیولوژی گرفتم. بعد از او باز رفتم 3 سال پروفسور بودم در یونیورسیتی به اریزونا. اونجا به ایس استاد درس دادم و حالا دیگه آمدیم در اورنج کانتی. در شفاخانه که حالا کار میکردم، حالا گروپ از 40 تا زیادتر انستیزیولوژیست هستند که گروپ ما در همه جای هستند، در لس آنجلس، در اورنج کانتی و من خودم در 5 سال میشه که وایس چیر همین گروپ هستم. د ډاکټر انجېلا هیله له کوچنیوالي څخه دا وه چې له خپل هیواد او هیوادوالو سره مرستې وکړي. بالاخره دا په 2020 کال کې پر دې وتوانېدله چې په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو لاسنیوی وکړي او هغوی ته یوه خیریه مؤسسه د ورلد اورفن فاونډیشن په نوم جوړ کړي. اوس مهاله یاده مؤسسه د 400 بېوزلو کورنیو سره هره میاشت د خوراکي توکیو مرستې کوي. ما کوشش داریم که در ماه 400 فامیل که هر کدامشان ممکن از 7 تا 12 اولاد داشته باشند و فامیلا بسیاریشان خانم‌های هستند که شوهر ندارن، سرپرست ندارن، بر از اونا کمک کنیم. نوموړې نه یوازې د خپل کار او مسلک په څانګه کې یوه بریالۍ ډاکټره ده، هغه د 6 ماشومانو مهربانه مور، د خپل ژوند د شریک زړه سواندې مېرمنه او ښه همکاره ده. جای افتخار است که خانم آدم، همسر آدم یک کسی باشه که موفق باشه در کار خود، در زندگی خود، در تحصیلات خود. بسیار مهم است دیگه. همین چیز است و خداوند خودش لطف کرده و ما هر وقت شکرانش میکنیم. مادرم الگویم است و من میخوایم یک روز مثل مادرم یک دکتر موفق شم که بتانم به یتیمای افغانستان و که افغانستان خدمتم برسه یک روز. د نورو مسلکي لوستو او پوهو افغانانو ښځو ترڅنګ د ډاکټرې انجېلا د زړه هیله دا ده چې یوه ورځ بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته ولاړه شي ترڅو د خپل مسلک له لارې خپلو هیوادوالو ته خدمت او له هغوی سره اړینې مرستې وکوي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، لوس آنجلس.